ته څومره وفادارې ماته دا نه معلومیږي، ته څومره وفادارې ماته دا نه معلومیږي، رښتیا خبره دا ده چې رښتیا نه معلومیږي. اجازه زه په داسې ځای کې ژوند کوم حیران یم، اجازه زه په داسې ځای کې ژوند کوم حیران یم چې هلته خو د ژوند اړو بقا نه معلومیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی. ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ به یې جوړ به یې او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلی خپرونه د ادبي ګلونو ملګرو نن راغلي یو سکیم چوک ته راسره ناست یو ځوان فکر زلمی شاعر په پښتو ادب کې لیک کوي، په پښتنو مین دی. زموږ مقصد هم دغه دی چې کوم ملګری په پښتنو مین وي، په دغه پښتنه خاوره مین وي، پښتو ادب کې لیک کوي، هغې خوا له ځان رسوو. نن راغلي یو سکیم چوک ته، دلته کې یو ډېر تکړه ملګری د پښتو ادب یو تکړه شاعر اجاز اسرار صاحب را سره نن ناست دی. نو ډېر وخت مو نه اخلم، راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو. اجاز اسرار صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام انضمام ورور، خوشحاله باد اوسئ. د احتشام بھائی هم ډېره زیاته مننه چې تاسو د سفید څنګ ورسک روډ نه راغلی. دغه زیار دغه کوشش ستاسو د ستایلو وړ دی، ډېره زیاته مننه. ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. اجاز اسرار صاحب په پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوم، ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو. نو پروګرام فارمیټ داسې دی چې ټول نړومبی به راسره خپل یو غزل شریکوي. بالکل غزل داسې دی چې ارشاد چا چې وژلی وم خپل استادانو سره به ناسته پاسته ما کړې ده او په داسې خاندان کې لوی شوی ما چې په پښتو مین خلک دي، په پښتنو مین خلک دي. نو د هغه وخت نه په ما کې دا اثر موجود دی. 2010 نه ما شاعري شروع کړې. ټیک ده جی. بیا په پښتو ادب کې خو ډېر زیات اصناف دي، نو تاسو کوم صنف ډېر زیات لیکلی دی؟ انضمام صاحب په وخت سره سره چې زه د حالاتو ته ګورم او د حالاتو تقاضې ته ګورم، نو غزل ډېر په وړاندې روان دي. په غزل کې ډېر خلک کار کوي او غزل کې زم کار کوم. مخکې کار مې کړی دی، په ټپیزه کې مې کار کړی دی، داسې ټپه مې لیکلی ده، نظم مې لیکلی دی، په افسانه کې مې کار کړی دی، خو خوښ مې چې کوم د ټول نه زیات غزل دی. ټیک ده جی. غزل په اړه به درنه تپوس وکړم. غزل ډېر لیکلی کېږي، د دې داسې خاص وجه آسان دی یا بله داسې خاص وجه؟ حالاتو ته ګورو به. حالات په موږ پښتنو چې څنګه حالات راغلي دي او اصل کې غزل هر سړی لیکلی شي، آسان نه دی. غزل ګوره ډېر ګران څیز دی. که غزل ته موږ په خپلو صحیح سترګو وګورو، په صحیح اړه ورته وګورو، نو غزل د پښتو ادب په میدان کې یو ښه برخه لري او ښه کیفیت لري. نو غزل په دې وجه خلک لیکي چې غزل ستاسو خبره چې آسان هم خلکو ته نن سبا شي چې ردیف پکې راواخله او بس یو ردیف ټینګ که نوی ردیف راونیسه او پکې ولیکه. خو غزل د مختلف موضوعاتو د کیفیاتو یو مجموعي. د غزل مقصد دی چې په هر شعر کې د هغې مختلف بیل بیل رنګ موجود وي.
دا ځکه نن سبا که تاسو وګورئ نو ډېر خلک دي چې هغه د غزل په اړه لیکي که امام منظر صاحب شو داسې ډېر استادان شو نو هغوی چې کوم دی په غزل کې ښه نوم خلکو پیدا کړی دی ځکه غزل ډېر پړوان دی روان دی. ټیک دی جي. نورې پوښتنې به درنه هم کومه چې کومې را یادېږي خو ورسره به درنه دغه خوندور شعرونه هم اورو ملګرو سره خپل یو غزل بل هم شریک کوي. نو ما نه یو ملګري ډېره زیاته غوښتنه کوي چې ما مرکې کړي دي خو د ترنم غوښتنه کوي نو بس که ستاسو اجازه وي او په ترنم کې ته ووایم نو اجازت دی؟ بالکل بالکل ارشاد. داسې ده چې ما چې په مینا کې هزار ساتې دا ولې ساتې جانان ما چې دومره خوار ساتې دا ولې ساتې جانان ما چې دومره خوار ساتې دا ولې ساتې. شعر ده چې ما خو ستا کار کې هاړو کار چرته ساتلی نه دی ما خو ستا کار کې هاړو کار چرته ساتلی نه دی ته چې زما په کار کې کار ساتې دا ولې ساتې ته چې زما په کار کې کار ساتې دا ولې ساتې جانان ما چې دومره خوار ساتې دا ولې ساتې جانان ما چې دومره خوار ساتې دا ولې ساتې. ډېر ښکلی. ته کونډه ښځه یې له تا سره دا خوند نه کوي ته کونډه ښځه یې له تا سره دا خوند نه کوي ته چې دا هر وخت ځان سینګار ساتې دا ولې ساتې ته چې دا هر وخت ځان سینګار ساتې دا ولې ساتې جانان ما چې دومره خوار ساتې دا ولې ساتې. مقصد ده چې یو بې وفا پسې اجازه تا ځواني خاورې کړه یو بې وفا پسې اجازه تا ځواني خاورې کړه یو بې وفا تا هر وخت لار ساتې دا ولې ساتې جانان ما چې دومره خوار ساتې دا ولې ساتې. ډېر ښکلی. یقینا خوندور شعرونه. اجاز اسرار صاحب بالکل جلال خلیل صاحب وایي چې مینه د تل د سیاست په رنګ کې رنګ ښکارېده مینه د تل د سیاست په رنګ کې رنګ ښکارېده ستا نظریه ما ته له مخکې نه فرنګ ښکارېده او ستا د تازه بیلتون لمحې راته لا یادې دي چې هره خندا به مې د خولې سره په جنګ ښکارېده. ډېر ښکلی ډېر اعلی. اجاز اسرار صاحب د ژوند په حواله به درنه هم پوښتنه وکړم چې د ژوند یو دوه کیفیات را سره شریک کړئ چې کوم کې تاسو ډېر زیات خوشحاله شوي وئ او کوم کې تاسو ته ډېر زیات خفګان رسېدلی. ډېر ښکلی تپوس دی او کیفیت د ژوند خو دغه دوه کیفیتونه دي. کیفیت نامه راوتې د دوو شیزونو نه ده یو غم دی یو خوشحالي ده او خوشحالي دغه وخت کې ماته شوې وه چې زه به ډېر زیات ارمان و چې زه په داسې ځای کې وشم په داسې ځای کې زه سبق ووایم چې هلته کې زما د والد صاحب زما د ټول خاندان دغه ارمانو نو په ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب نه په اسلامي کالج کې کله زما داخله وشوه د اردو ادب دپاره دغه زما دپاره د خوشحالۍ یو ډېر لوی مقام و او خفه شوی هغه وخت کومه چې زمونږ نیا چې کوم دی وفات شوی وه په خپل زمونږ په خاندان کې دغه داسې مړی و چې په ښادۍ کې دا مړی شوی و زمونږ رشتهدارو کې واده و په هغه واده کې زمونږ دغه نیا مې وفات شوی وه په دغه راته ډېر تکلیف را رسېدلی و ډېر خفه شوی. ټیک ده جي. اجاز اسرار صاحب د غزل اړخ ته به راشو نو خپل یو غزل به راسره بل هم شریک جي بالکل بالکل. داسې ده انضمام صاحب یو نوی غزل د هغې څو شعرونه در سره شریکوم چې د دې غزل نړوان دی یو مطلب ده چې هغه چې د مینې تنده مې یو عکس ته په نظر ماته کړه د مینې تنده مې یو عکس ته په نظر ماته کړه ما په خپل ځان کې حوصله ځان له په شر ماته کړه. ډېر ښه. او شعر دی چې زما مزاج کې غزل دی چې زما مزاج کې د نفرت نوم او نشانم نشته زما مزاج کې
د نفرت نوم او نشانم نشتا د غم دریاب یم خو په ما کې څه بارانم نشتا زما مزاج کې د نفرت نوم او نشانم نشتا د غم دریاب یم خو په ما کې څه بارانم نشتا او شعر دی چې ستا خدایي منم خو ستا په مینه مړ نه شومه ستا خدایي منم خو ستا په مینه مړ نه شومه زه مسلمان یم خو په ما کې دا ایمانم نشته ستا خدایي منم خو ستا په مینه مړ نه شومه زه مسلمان یم خو په ما کې دا ایمانم نشته او دا خو ستا مینه ده چې ما ورته ژوندی ساتي نو دا خو ستا مینه ده چې ما ورته ژوندی ساتي نو ګینې په ما کې خو د درد زغملو توانم نشته او شعر دی چې ستا د یادونو د جومات نه کډه څنګه وکم ستا د یادونو د جومات نه کډه څنګه وکم ستا د یادونو په جومات کې خو پیریانم نشته ډېر اعلی اجازه اسرار صاحب په پروګرام کې درنه د یو غزل غوښتنه بله کوم نو بس بیا به پروګرام راټولو جی بس دا یو نوی غزل دی د هغې څو شعرونه دي چې مې نظر ستا د نظر سره سمی نه خوړو چې مې نظر ستا د نظر سره سمی نه خوړو لکه دریاب د سمندر سره سمی نه خوړو چې مې نظر ستا د نظر سره سمی نه خوړو لکه دریاب د سمندر سره سمی نه خوړو ته د نفرت په تیږه مړ ښیې د دې قابل وې محبت غر و تا د غر سره سمی نه خوړو ته د نفرت په تیږه مړ ښیې د دې قابل وې محبت غر و تا د غر سره سمی نه خوړو ستا نرګسي حسن منم چې د سپوږمۍ په شانو ستا نرګسي حسن منم چې د سپوږمۍ په شانو خو په رڼا کې یې د انور سره سمی نه خوړو ستا نرګسي حسن منم چې د سپوږمۍ په شانو خو په رڼا کې یې د انور سره سمی نه خوړو چې مې نصیب نه شو نو زړه مې بیا په دې قایل کړو هغه یو بت زما بشر سره سمی نه خوړو ډېره مننه ډېر اعلی ملګرو ادبي ګلونه پروګرام خپرونه راسره نن میلمه اجاز اسرار صاحب دغه خوندور شعرونه مو واورېد خوند به مو ترې اخیستی وي مینهول اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ مینه وکړئ مینه وویشئ په مینه باندې ټوله دنیا آباده ده او د پښتنو او په خپله خاوره او په خپله ژبه باندې ویاړ وکړئ ډېره مننه ستاسو هم کوو چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو ملګرو ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لا افغاني څیز دی په دغه لړ کې نن راغلي یو سکیم چوک راسره ناست اجاز اسرار صاحب زموږ ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت الوی الله په امان